حامدا ومصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة صدق الله العظيم. ګرانو کتونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د پی ټی وی ششې د اړخ نه د حي علی الفلاح په پروګرام کې زه مولانا فیض محمد جنیدي تاسو ته مخاطب یم. ګرانو کتونکو د حي علی الفلاح په پروګرام کې مونږ تاسو ته ډېره ښکلې شان او بهترینه موضوع راوړې ده چې هغه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حکمت او بصیرت دی. ګرانو کتونکو یقینا چې الله کریم جل جلاله رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د حکمت او د بصیرت صفتونه ورکړو. الله کریم جل جلاله رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم داسې ذات را لېږلی چې هغه د حکمت او د بصیرت نه ډک ذات دی. په سوره الجمعه کې الله کریم جل جلاله د رسول الله صلی الله علیه وسلم تذکره کوي. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. الله کریم جل جلاله هغه ذات دی چې په امیینو کې په نانپړو کې چې د چا تعلیم نه وي هغه خلکو کې یو رسول را لېږلی هم د هغوی نه یتلو علیهم آیاته چې په هغوی باندې زما آیاتونه تلاوت کی ویزکیهم او هغوی پاک کی ویعلمهم الکتاب او دغه نانپړو ته تعلیم د کتاب ورکی، پوهه د کتاب ورکی، زده کړه د کتاب ورکی، والحکمت او حکمت او دانایی ورله ورکی. په دې سوره جمعه کې الله جل جلاله خپل خدایي ښکاره کوي او خپل وحدانیت ښکاره کوي، هغه خپله بادشاهي ښکاره کوي چې زه هغه ذات یم چې ما په تاسو کې یو رسول را لېږلی دی. نو یقینا هغه د محبوب علیه الصلاة والسلام دومره لوی شان چې الله جل جلاله ورکړی دی چې هغوی هغه تذکرې سره خپله خدایي ښکاره کوي. یعنی الله جل جلاله فرمایي چې زه هغه ذات یم چې ما تاسو کې دومره عظیم الشان پیغمبر راستولی دی چې تاسو د عظیم الشان پیغمبر ته وګورئ څومره د حکمت نه ډک او د بصیرت نه ډک ذات دی. نو زه به ولې د حکمت او د بصیرت والا ذات نه یم؟ نو یعنی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه شان څومره لوی دی په تاسو کې. نو وګورئ زه د دې د شان نه هم بالاتر ذات یم، زه د دې نه هم اوچت ذات یم. ما چې په تاسو کې دا څومره د حکمت او د بصیرت نه ډک شخصیت را لېږلی دی، نو یقینا چې د دې نه به ډېر زیات ما سره حکمت او بصیرت وي. نو یقینا چې الله جل جلاله رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې څومره صفتونو باندې موصوف کړی دی، بیا په حکمت باندې، په علم باندې، په بصیرت باندې الله جل جلاله رسول الله صلی الله علیه وسلم موصوف کړی دی. نو که وکتلی شي چې په مونږ کې د محبوب علیه الصلاة والسلام غوندې څوک نشته دی، نو پته لګي چې د الله جل جلاله ذات څومره لوی دی او هغه به څومره د حکمت والی، هغه به څومره د بصیرت خاوندي، هغه به څومره د علم والا ذاتي. نو یقینا چې الله جل جلاله ذات هم ډېر لوی دی. د هغوی حکمت او بصیرت ته زمونږ عقل نه رسی. زمونږ عقل د رسول الله صلی الله علیه وسلم عقل د هغوی خبرو د هغوی حکمت او بصیرت ته نه رسی. نو د الله جل جلاله هغه حکمت، علم او بصیرت ته به څو رسی. نو یقینا په دغه سوره جمعه کې الله جل جلاله د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه د حکمت او د بصیرت بیان کوي چې ما په تاسو کې چې تاسو نان پړئ او تاسو لما یو نبی را لېږلی دی او هغه به تاسو ته زما آیاتونه تلاوت کوي، هغه به زما آیاتونه تاسو ته بیانوي او هغه به تاسو پاکوي، یعنی د ستاسو نفس به پاکوي او تاسو له به د کتاب د قرآن عظیم الشان علم درکوي، تاسو له به پوهه درکوي. نو د دې نه پته لګي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم له الله جل جلاله داسې علم ورکړی دی، داسې حکمت او بصیرت ورکړی دی چې په دنیا کې، په عالم کې ما سوا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چالی علم او حکمت نه دی ورکړی. صرف او صرف ډیر زیات هغه علم او بصیرت او حکمت د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ملو شوی دی. محبوب علیه الصلاة والسلام حدیث مبارک ته بخاری شریف را نقل کړی دی. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه مبارک فرمای وی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمای بعثت بجوامع الکلم،
زه رالیږلی شوی یم په جوامع الکلم سره. الله کریم جل جلاله ماله یو صفت را کړی دی چې هغه جوامع الکلم دی، یعنی دا د حکمت والا او د علم نښه دا هم ده چې دی به ډېرې زیاتې خبرې نه کوي فضول، یعنی دی وړه خبره وي خو دا ترېنه سم لویه خبره جوړه کړي. هغه مقصدي خبره وړه وي چې هغه راضی کېږي په یوې کرښه کې او دی ترېنه لس او شل کرښې جوړې کړي. نه دا د علم والا شخص نه دی، دا د حکمت او د بصیرت والا خاوند نه دی، بلکې هغه سړی چې هغه د دې لسو شلو کرښو نه یوه کرښه تاله جوړه کړي او بیا دا یوه کرښه باندې څوک پوهېږي نه، خو لیکن چې هغه تا ته بیانوي او ته پرې پوه شي، په دې لنډو خبرو باندې ته پوهېږي، نو دا د حکمت والا او د بصیرت والا خاوند وي. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم داسې ذاتو چې دوی نه به کله چا پوښتنه وکړله که به ابو هر څومره لویه خبره وه غټه خبره به وه، رسول الله صلی الله علیه وسلم به ورته دوه خبرې وکړي. خو داسې نه چې هغه کس به پرې پوه نه شو. مونږ او تاسو که چېرته کې لنډې خبرې وکړو، یعنی مثال مونږ متلونه وایو په پښتو کې، په متل باندې هر څوک نه پوهېږي، اگر چې په هغې کې سمندر راګیر کړی وي، هغه ډېرې خبرې راګیرې کړي وي پکې په دې یو متل کې، خو لیکن هغه یو متل باندې بیا څوک نه پوهېږي او ورکوټي متل باندې عام خلک چې دی هغه نه پوهېږي. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې ذاتو چې هغوی به وړه خبره هم وکړله او داسې انداز کې به یې وکړله چې هغه کس به پرې مکمل پوه شو. لکه یو صحابي راغو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته عرض کړي د الله حبیبه داسې وصیت راته وکړه او داسې نصیحت راته وکړه چې هغه نصیحت او وصیت په باره کې د ستاسو نه علاوه زه د بل چا نه پوښتنه ونه کړم، او بیا داسې وصیت او نصیحت راته وکړه چې جامع هم وي، یعنی ټولې خبرو نچوڼ وي او خلاصه وي او زه پرې پوه یم شم. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته فرمای چې ته ووایه ما په الله باندې ایمان راوړی دی او بیا په دې باندې ثابت قدم اوسېږه. بس په دې کې ټول دین اسلام راغو. ځکه چې کله ته ووایې چې الله جل جلاله ما منلی دی، ما په الله باندې ایمان راوړی دی، اوس به ته د الله جل جلاله احکامات هم مني، د الله جل جلاله فرشتې به مني، د الله جل جلاله کتابونه به مني، د الله جل جلاله رسولان به مني، د الله جل جلاله هغه څومره د دین احکامات دي هغه هم مني، ته به بیا قیامت هم مني، ته به بیا تله د میزان هم مني او ته به بیا د خیر او د شر تقدیر هم مني. نو یقینا رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه یو وړه خبره هغه دین اسلام ټول راجمع کړو. که چېرته داسې پوښتنه مونږ او ستاسو نه وشي نو نه به ورله مونږ مطمئن جواب ورکړو او نه به پرې هغه پوه شي. خو دا صرف واحد ذات د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. حضرت علی شیر خدا کرم الله وجهه مبارک فرمایي، شفا شریف کې قاضی عیاض رحمت الله علیه دا روایت ذکر کړی دی، وی حضرت علی شیر خدا کرم الله وجهه مبارک او فرمایل وی ما رأیت احدا افقه ولا اعلم ولا احکم من رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم. وی ما چرته یو کس هغه نه دی لیدلی چې هغه ډیر زیات پوهه وي، هغه زیات د علم والوي او هغه زیات د حکمت والوي د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ذات مبارک. یعنی د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ذهانت، هغه عقل، هغه پوهه، هغه حکمت، هغه بصیرت، هغه علم دا ما چا کې ډیر نه لیدلی ما سوا د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څومره عقل پوهه الله جل جلاله محبوب علیه الصلاة والسلام ته ورکړې وه، نو ما په دې تمام جهان کې د هغه غوندې شخصیت نه دی لیدلی. او محبوب علیه الصلاة والسلام فرمایي انا مدینة العلم وعلی بابها. محبوب علیه الصلاة والسلام فرمایي زه د علم چې دی هغه ښار یم او دروازه حضرت علی شیر خدا کرم الله وجهه مبارک. نو حضرت علی شیر خدا رضی الله عنه چې هغه دروازه د علم ده او هغه په خپله باندې فرمایي چې ما د محبوب علیه الصلاة والسلام غوندې شخصیت په علم کې، په حکمت کې او بصیرت کې نه دی لیدلی. د هغې ډېر واقعات دي او ډېر احادیث مبارکه دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه هغه د حکمت په بنا باندې، د علم په بنا باندې هغه سختې مسلې حل کړي دي. نو که هغې نه مونږ وګورو
نو د منافقینو چې کوم مشر عبد الله ابن ابي ابن سلول چې دا رئیس المنافقینو، دا د منافقینو مشر او د ځان له یو شهرت د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت نه مخکې ځان له یو شهرت لرلو، ځان له یو مرتبه لرله، خو لیکن هغه په دین اسلام کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره منافقت توب وکړلو، نو د دې وجې نه هغه رئیس المنافقین وګرځېدو او د هغه مرتبه ښکته شوله او راټیټه شوله، د هغه عظمت او لویي په خپل ځای کې ختمه شوله. عبدالله ابن ابی ابن سلول بارها ځای کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تکلیف ورکړی دی، اذیت ورته رسولی دی، ډیر زیات مشکلات ورته پیدا کړي. صحابه کرامو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل چې د الله حبیبه د رئیس المنافقین عبدالله ابن ابی ابن سلول دا قتل کول غواړو چې دا قتل کو، دا ختم کو. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل دعوه لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه. د مسلم شریف حدیث مبارک دی دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل دا رئیس المنافقین عبدالله ابن ابی ابن سلول دا پرېږدئ، ولې دا مه قتل کوئ، اسې بهر خلک دا خبره جوړې نه کړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل ملګري قتل کوي. ولې عبدالله ابن ابی ابن سلول ورتلو د محبوب علیه الصلاة والسلام په مجلس کې و حاضر، هر ځای کې به د مخ کې و، هر ځای کې به د رسول الله صلی الله علیه وسلم دربار رسالت کې ناستو، نو خلکو به کتل چې عبدالله ابن ابی ابن سلول د ده سره کینی، نو خلکو ته پته دا هم و چې دا رئیس المنافق دی، کفارو ته هم پته و چې دا زمونږ سړی دی، خو چونکې د محبوب علیه الصلاة والسلام سره نسبت راغلی، محبوب علیه الصلاة والسلام سره ناسته راغلی وه، رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل اسې نه د خلکو په ذهنونو کې دا خبره را نشي او یا دغه کفارو ته د دې خبرې هغه جوړېدل را نشي، اوس به بیا به دا کافران وایي هغوی ته خو به مکمل وشي چې وګوره که نه مونږ تاسو ځکه د محبوب علیه الصلاة والسلام نه منې کوو چې هغه خپل ملګري وژني. نور خو به اصل کې د حقیقت نه څوک خبر نه چې دین اسلام ته د څومره نقصان ور رسولی، خو د هغې باوجود هم هغه د حکمت او د بصارت او د علم نه ډک ذات د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو عجیبه فیصله کوي چې هغې ته عقلا حیرانیږي، هغې ته هغه د ایمان والا خلک حیرانیږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا څنګه فیصله وکړله. که وګورو صلح حدیبیې ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دغه معاهده راوړاندې شوله، د کفارو اړخ نه څومره سخت شرایط پکې کېښودل په دغه صلح حدیبیې کې چې دا په تمامو صحابه کرامو باندې ډیره درنه پرېوتله، خو لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم فیصله کوي، هغه د علم نه ډکه د حکمت نه ډکه فیصله کوي او د هغوی هغه شرایط قبلوي. بیا که وکتلی شي نو د اسلام خورېدلو غټ سبب هغه صلح حدیبیه ده. که وکتلی شي نو چې اسلام ته بیا څومره فایده په صلح حدیبیې معاهده کې ملو شوي ده، نو دا بیا په بل معاهده کې نه ده ملو شوي. نو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه د حکمت نه ډکه فیصله وه. همدغه رنګې که مونږ وګورو چې کله قریشو بیت الله شریف هغه تعمیر کولو، نو د ټولو قبیلو جنگ شو، یو قبیلې به ویل چې حجر اسود زه کېږدم، بلې قبیلې به ویل چې زه کېدم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ذهانت ته ګورئ چې محبوب علیه الصلاة والسلام وفرمایل تاسو د هرې قبیلې یو مشر راوړاندې شئ. د هرې قبیلې نه یو مشر راغو، هغه په هغې باندې رسو چې زموږ دا مشر دی او هغه یې وړاندې کړلو. رسول الله صلی الله علیه وسلم څادر راوړلو او څادر کې حجر اسود کې ښودلو، وایي د هرې قبیلې مشر دی، اوس دا اړخ او دا پیسکه د دې څادر ونیسي. نو هر یو مشر راغو او هغه څادر پیسکه یې ونیوله، نو د چا هم ګیله رانغه او نه بل چاته هغه عظمت میلو شو، ځکه چې هلته کې هره قبیلې دا اواز کولو چې دا به زه کومه او موږ معتبر خلک یو، موږ بهترین خلک یو، د عظمت والا یو، د مرتبې والا یو، هغوی به دا اوازونه کول او موږ به دا حجر اسود پورته کوو. رسول الله صلی الله علیه وسلم د حکمت د بصیرت نه ډکه فیصله وکړله او هغه داسې چې څادر پیسکه هر یو مشر ونیوله، تمام خلک غلی شو. نو یقینا چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم داسې ذات و چې د حکمت
او د بصیرت نه ډک ذاتو. الله کریم جل جلاله دې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د علم نه او د حکمت نه د بصیرت نه لږ ډیر علم او حکمت او بصارت را نصیب کی. الله کریم جل جلاله دې مونږ او تاسو ته د دین اسلام هغه مینه محبت را نصیب کی. تر بل پروګرام پورې زه ستاسو نه اجازت غواړم. د لوی الله په امان.